بل د چمن په وجدان کې مظاهرې باندې برید وکړو په چمن کې هغه ښه مسلمانان هغه ځوانان پر شهادت رسول هغه د چمن يا عثمان لا شهادة الوطنين يا عبران شهيد شهادة الوطنين يا نجم شهادة الوطنين يا عبد الرحمن شهادة الوطنين يا ليس عليه أنا أخطوط في بلاد السلام مولاي حنيف بكملت شهادة ورثه مفتير سلطان محمد القرآن فاخسر رواه في شهادة ورثه استحال ما نقل القرآن الكريم سلام في شهادة ورثه مولاي بعد القرآن مرسلات بشهادة ورثه شيخ مولاي مرامة وعلى القرآن الكريم بمسيرة زمن شيخ على النبي زمن مسؤول الشباب على النبي زمن جنراسية على النبي والله راك تاخذ تبغى اقول سیگا والو خو یو څو وار مو هم د غیر حاضر نه ده کړې څنګه چا تاج نه جوړ کړی بل چا د برابره ما وخېږه مالې پر ښه ده
دا دراسه کنه بده خلاص ملان دی کی کله تبع کیدم ها يوم انصار مرګرو دی خورا شي خو ته خلک ګوري چې څومره غیر منظم خلک الله أكبر الله أكبر الله أكبر इसके पीछे वर्दी है 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 वालेकुम सलाम تاسو ته معلومه ده چې ناپاک آرمي ډېر وغوښتل چې دا مقدسه کلمه د افغان دا بدنامه کړي ذلیله کړي افغان خو الله پاک تاسو ته معلومه ده چې عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نو ورستر بلا تاسو وینئ په سوشل میډیا کې چې د افغان کلمه او افغان نوم نورم چې دا لوړېږي او دا ذلیله دښمن نورم رسوا کېږي او ذلیله کېږي دومره خوږ را باندې لګي د افغان نوم دومره خوږ را باندې لګي د افغان نوم لکه څوک چې راته واخلي د جانان نوم په آخر کې
د شیطان پلار تاسو ته خو معلوم دی شیطان پلار څوک ده पाकिस्तान د دې شیطان پلار باندې چې ټول نه بده او د اور لګونکي ناره ده هغه لر او بر یو افغان ده يا افغان 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 د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکړه عبدالمالک بازي ته عبدالمالک بازي د اروپا د تدیر نشي عبدالمالک بازي يا افغان بسم الله الرحمن الرحیم د برطانیا په پلازمینه د پنجاب استعماري ریاست د دې سفارت مخې ته راټول شوو د لرو بر افغان ډېرو درنو پر وطن مین افغانانو تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته د خپل ملي شهید ګیلمن وزیر چې د دې جابر ریاست لخوا د دوی په جاسوسي ادارې ISI او د دوی د پوځونو لخوا په شهادت رسول شوی دی د دې په خلاف نن موږ دلته په لندن کې د استعمار د پنجابي استعمار د سفارت مخې ته راوړل شوي عزیزانو نن تاسو ولیدله چې په بنو کې د بنو غیرتي او باتور ولس د دې استعماري او فوجي حکمرانانو په خلاف هلته یو ډېر لوی کامي پاڅون وکړي په لکونو انسانان د بنو په کوڅو په سړکو باندې راوتلي وو بیا د دې جابر ریاست فوجونو پر مخامخ بزي وکړلې چې په هغه کې موږ داسې اورو د سوشل میډیا له مخه چې 25 پښتانه افغانان شهیدان شوي دي او 3,500 کسان دې جابرانو نن زخمیان کړي دي عزیزانو تاسو ته معلومه ده په پښتونخوا وطن باندې د څو عمر څخه د دې جابر او ظالم ریاست فوجونو یو خونړی جنګ مسلط کړی دی زموږ ستاسو د پښتنو نسل کشي روانه کړې ده په تېرو 20 کلونو کې تر 80,000 څخه ونیسې بیا تر 1,00,000 پښتانه دا پنجابي ریاست وژلي دي عزیزانو پښتنو د پښتنو پر وطن باندې چې کوم حال دی دا حال په نړۍ کې پر یو ځای هم نه دی پنجابي فوجیانو چې د پښتنو افغانانو سره کم ظلمونه کړي دي دا د اسرائیلو فوجونو د حماس سره دي کړي شام پاکستان شام پاکستان इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है دا چې دوی دا خبره کوي چې کشمیر په کشمیر کې ظلم دی عزیزانو تاسو معلومات څه وکړئ د ټول تاریخ کې چې کله دا ریاست په وجود کې راغلی دی پر کشمیر باندې یو ورځ هم هندوستانیانو د هلیکاپټرو بمبار نه دی کړی دې ریاست زما پر وطن باندې هر ورځ د F-16 د جیټ او د جنګي الوتکو بمبارونه کړي دي دې ریاست زموږ ښارونه د منځه وړي دي دې ریاست زموږ ماشومان په زرګونو ماشومان له منځه وړي دي دې ریاست زموږ زموږ عزتونو ته لاس اچولی دي دې ریاست په
مسلمان څخه هغه ظلم کړی دی چې هغه ظلم د نړۍ په یو ځای کې څوک نشي ثابتولی. पाकिस्तान 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 पीछे पीछे वर्दी है पीछे पीछे वर्दी है पीछे पीछे वर्दी है عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې د پنجاب استعماري ریاست دا ظلمونه به په هېڅ صورت هم موږ تاسو نه منو. نن هغه ورځ راغلې ده، نن د پښتنو، نن افغانانو د ګیلمن وزیر دفاع په وینه باندې دا قسم خوري چې ترابده به پر خپله خاوره باندې د پنجاب استعماري ریاست او د دوی ناروا او ظالم جنرالانو دا کومه لوبه چې روانه کړې لوبې ته به موږ نور اجازت نه ورکوو. عزیزانو خبرې نه اوږدوو خو برته هم خارج میشته افغانان چې په دومره لوی تعداد کې نن د لندن په دغه ښار کې د پنجاب د استعماري ریاست و سفارت مخې ته راټول شوي یاست. دا رقم موږ د اروپا د امریکا په ټولو ایالتونو کې همدا رقم لاریونونه کوو. عزیزانو هلته خپله دا اتحاد او اتفاق چې موږ افغانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ قدرمن مشر ګران منظور احمد پښتون په مشرۍ او د ګیلمن وزیر په پاکه او سپېڅله مینه باندې دا هوډ به کوو، دا قسم به خورو پر ځان باندې کالو موږ به د پښتون افغان د اتحاد او د اتفاق لپاره غلامۍ خلاصوو. موږ به اتحاد کوو، موږ به اتفاق کوو. عزیزانو ورځې راغلي دي، موږ دا زیری دباندې کوو. هغه ورځې راغلي دي چې پښتنو سترې سر خلاصوی دی. پښتانه په دې پوه شوي دي چې بې له ننګه بې له اتفاقه بله لار نشته چې د دې پنجابي استعماري ریاست چې کوم ظلمونه کړي دي د دې ټولو جواب ورکوو. موږ دا قسم موږ دا وعده کوو د ټولو پښتنو افغانانو. इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है पश्तून 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 هغه ورځ به خامخا راځي، هغه ورځ به خامخا راځي که خدای کولو چې دا زموږ دښمنان به په نړۍ کې هر ځای ځللي وي او د دوی څخه به دغه سرې خولۍ په خدای کولو د تېرو 15 کلونو چې کوم ظلمونه، کوم جبر، کوم ناروا دي د موږ
سره کړي دي د هر جبر د هر دغه انتقام به خامخا اخلو هغه ورځ به خامخا راځي چې زموږ لاسونه به وي د پنجابي جنرالانو ګریوانونه به وي په خبرې کولو پنجابی به ټول ملګري ټول ډېر احساسات او جذبات لري او لازمه ده چې باید ویل لرو خو چې کوم نفر د دلته نه دلته په مایک کې ناربازي کوي باید هغو ته جواب ورکړي ځکه چې وخت کم لرو اوس لا هغه څخه مشر علي وزیر به هم وینا کوي نورالله کریم صاحب هم وینا کوي نور بچا به هم وینا کوي نو تاسو به لږ دا کوئ چې د وخت سره لرو نو هغوی وینا ته دومره وخت دی او چې د مایک کې څوک ناربازي درته کوي باید هغو ته جواب ورکړي او که راسره ملګرتیا وکړئ په ناربازۍ کې او هغې نه وروسته لږ څو خبرې کوي بیا هغو ته غوږ نیسئ نا منظور ځکه یې پکې اخره کې وایي څنګه مو چې وختي وکوله هغه د نه او جذبې نه به یې کوئ وایي په حق باندې یې مارا مارے سجاد منگل لږ منظم اوسئ د ناوله پسې غوږ نیسئ Bismillahirrahmanirrahim. I stand before you once again to shed light on the long-standing suffering of the Pashtun people under the oppressive hand of sheer evil in the guise of the Pakistani establishment. We demand the fundamental rights of the Pashtun people to be respected. Their right to liberty, their right to life, their right to security. We seek justice for the many innocent lives that have been taken away, the many families that have been torn apart.
it is now time to put an end to that culture of impunity, and it's time to start holding the Pakistani establishment accountable for their immoral actions. It's time to put an end to that culture of impunity, and it's time to hold the Pakistani establishment accountable for their actions. This is why we call upon all global stakeholders to not only stand with us in solidarity, but to take concrete actions to support us in our quest for justice on behalf of the Pashtun people, who are constantly subjected to fear, oppression, and violence. We will keep fighting until the Pashtun people come back to their rightful land. And in terms of our beloved Gilaman Wazir, you may have taken one Gilaman away from us, but I assure you, there are hundreds of thousands more Gilamans that are ready to sacrifice their lives for the great nation of Afghanistan. Afghanistan!
سياسي ديسيبلين بعد او هذا المعروف بطبيعة خاطر باندي وششوة كيتاسي اوزګار شوی دلته سال نه اوزګار یم ولې تا نه تپوس کوه څنګه چې میسج والا نه کوي
څه مشکلات وو د خپل اظهار خو بد مرغه چې ډېرو د ګیلمن دغه وړتیا په یو داسې وخت کې وکړله چې هغه وخت کې د ګیلمن کام ته ډېر زیات ضرورت و زه وایم چې نن چې دا واقعات تاسو وینئ دا واقعات دي او د نور ضلعو داسې واقعات دي چې په هغه کې د په ډېر ښه انداز باندې متحدت هم کولی شوی هلته د افغانیت کولی شوی او دغه څه چې روان دي دا په یو ښه خیالات او سوچ او فکر کې د خپل افغانیت لپاره استعمالولی شوی نن هم تاسو ته پته شته چې په پاکستان ریاست چې کوم په ظلم باندې لاس پورته کړی دی د پاکستان فوج تاسو د رجحانات په بنیاد باندې کوم واقعات باندې چې هغه یې کوي هغه دا اوس هم د دومره وختونو او تکلیفونو باندې د ده زړه شي هم په ونه کې تاسو وشول او دغه ظالمانو او دغه شهیدانو چې خپل احتجاج کوه د خپل ناره حالات او بلکې ډېر داسې چې پاکستان جلدی راوړی وي ساس کوه چې ما د پاکستان خبره سره تاسو ته دا وایي چې موږ د وفادار یو موږ د تا سره د ریاست برابر سوچ کې روان یو او ریاست هم زموږ ته هغه ته هم یې وکتل جنډې هم یې وکتل او هغه کار دلته کوم کړی و په دې احتجاج کې هغه ته هم یې وکتل ګولۍ یې په وچلولې هغه کسان نن په دې وخت کې تاسو چې د پاکستان حالت د پاکستان په حالت کې इसके पीछे वर्दी है
All
और इंशाल्लाह बांग्लादेश को खतरे नबी जो मौजूद है और कुकुने भी इसको हम इंशाल्लाह हम ये बोले कि की दशत ये जो अफगान लोगों को आप शहीद कर रहे हैं ये जो यूरोप में जितने भी अफगान है ना वो साथ वजीर की एक वजीर की मन नहीं था हम अपनी बच्चों को जो है आपका नंबर 1 पाकिस्तान इस्लाम का दुश्मन है पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है और आज आपका तशद्दुद ये तो खबरों में जो है ना पुरअमन मुजाहिरे जो हो रहा था ना उसके ऊपर आपने पहले किया दर्जन हमारे पठानों अफगानों को शहीद किया शर्म आना चाहिए आपको और जो चमन में हमारे लोगों के साथ हो रहे हैं और जो हमारे मकबूजा अफगानिस्तान में जो हो रहे हैं ना इस जुल्म का इंशाल्लाह आपसे पूछेगा और याद रखो कि कसम खुदा हम जब तक नहीं बैठेगा जब तक हम अपना जमीन जो मकबूजा अफगानिस्तान है अफगानिस्तान का हिस्सा छीन लेगा قدرمنو بلوچستان یا لکه تاسو خبره کوي وای دا کی او کنه دا خبره صحیح ده دا وکی او کنه دا ته په یاد کې چې وی کی دا سلامونه زما د نن سهار کې مسو د افغاني خاورې اصل بچانو ځوانانو مشرانو تاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخ ګران پرګلمن وزیر د عدالت تامیني او احترام سره ګلونه وړاندې کوم په دا هیله چې موږ ته په موږ کې نو پوره کوم چې دا کور ته نیمګړي یوړل داسې په پښتونخوا وطن کې د ډېرو معلومو او نامعلومو شیانو پنجابي ریاست د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو تاسو ټول په دغه لاره کې ملګري یو دغه کم زنګ هر ملګری ذهني طور تیار چې په دې لاره کې به دا هر څه راځي ولې چې زموږ د یو داسې دښمن سره مخ
دوی ارادې داسې وي چې موږ به دا ځینې مړ کړو هغه به عید کړو علي کو نو به دا خلک کمزوري سي نو موږ به دغه خپله کمزوري په خپل طاقت باندې بدلوو موږ به نور هم د خپل امر کو پر مخ باندې به ځو نن د ګیلمن اور کومه خلا چې ده هغه به په ډېرو وختو کې هم نسي ډکه ګیلمن د ډېرو صلاحیتو مالک یو انسان و چې د شعر په ژبه کې د ترنم په ژبه کې د غزل په ژبه کې پښتانه افغانان راویښ کول پښتنو افغانانو ته د خپل قام د خپل ملت د خپلې خاورې سندرې غږولې د پښتونخوا وطن یو داسې بلبل و چې چیرې به هم و هلته به دوی غږېدی او دغه محکوم پښتون افغان قام به ده راویښوي او هغوی ته به د فکر د سوچ او دغه زموږ قامي مقدمه په یو ډېر ښایسته انداز باندې کوله خو ډېر یو بې شرمه دښمن دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل ډېر یو کاري واړه یې وکړي چې دی له موږ څخه جلا کړي خو بهرحال موږ به اوس دغه پاته انسانان دغه هڅه کوو دغه کوشش به کوو دا کوو ګوره کو چې موږ غلطي کړې ده او موږ مبارزې ته دوام په 11 اکتوبر رحمت پښتون کوم اعلان کړی دی چې دا د اعلان سره د پنجابي فوج او د اوس هم دوی وارخطا شوي دي دوی لاره ورکه ده دوی مختلفه حربې کوي مختلفه پرېکړې کوي د سوشل میډیا د لارې یا د سپور دوی په ذریعه کیسې رامخته هدف به دا وي چې موږ د دوی پر یوه پروپاګنډا غوږ نه ونیسو او د 11 اکتوبر دپاره دونې خواري وکړو دونې همت نه بېرېږو نه به ټیټېږو 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 خپله خاوره خپل اختیار وګټو خپل یو عادت جوړ کړو خپل پر وسایلو باندې خپل اختیار وګټو دلته د امن د فضا باید موږ پر دا ټول وطن باندې راولو او د دغه مشکلاتو سره ذمهواریانې دي ډېر ذمهواریانې موږ پرې کوو چې هغه زموږ پر وژو باندې دغه بوج وي موږ به تر ځایه پورې رسوو نور یقینا تاسو صرف نن نه همیشه تاسو همت کوئ چې کله هم د تحریک د مشرتابه لخوا غږ شوی دی تاسو همیشه راوتلي یاست نن یې افغاني باندې خپل افغانیت مو ښودلی دی نو په تاسو باندې ویاړ کوو دلته چې څومره هم ستاسو مشرتابه ده عزیز همدرد صاحب دی فهیم وزیر صاحب دی او نور چې څومره زموږ ذمهواره ملګري دي د اروپا ذمهواران د راغلي دي ملک معزی صاحب چې د ټول اروپا مشر دی داسې عبدالله احسان صاحب امان الله مومن صاحب نور چې څومره ذمهواران د راغلي دي نو تاسو ټولو ته آفرین او شاباس وایو یقینا تاسو هلته په پردیو وطنو کې هم شپه ورځ یوه کړې ده د خپل قام دپاره د خپل ولس دپاره د دې خپل وطن دپاره موږ چې ستاسو دغه مبارزه ته ګورو ستاسو دغه همت ته ګورو موږ هم دلته حوصلې رالوړې شي موږ هم په تاسو باندې ډاډه شو موږ هم هغه انرژي تاسو سره زیاته کېږي نو تاسو ته دغسې همت پر مخ باندې هم غواړو انشاءالله موږ دلته هم لګیا یو ټول ملګري لګیا دي نن هم د دوی د دغه دهشتګردانه د دغه ترهګرانه عمل پر ضد باندې په ټول پښتونخوا وطن کې احتجاجي لاریونونه وسول او د دوی دغه عمل پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو وغندئ موږ به پر مخ باندې هم لګیا یو انشاءالله دلته به همت کوو تاسو هلته همت راته کوئ نو انشاءالله ورځ لرې نه ده دغه د ظلم د وحشت توره شپه اوس په ختمېدو ده یو نوی لمر به راخېږي هغه امن لمر به پر ټول پښتونخوا وطن باندې د امن لمر وي او موږ به خپلواکه کېږو تاسو ته او ټولو زموږ ملګرو ته یو جهان مننه ستاسو خوشحاله او آباد اوسئ ورونو ها منګه د پی ټی ایم مشر یا ټولو ښکته افغانانو ته یو چې 11 تاریخ باندې به یو خوا به د قائداعظم د کافر بچو وي بل خوا به د احمدشاه ابدالي قاتلې وي موږ د پی ټی ایم مشرتابه ته تاسې بالکل بېغمه شئ په اروپا کې چې څومره افغانان دي دا ستاسې وروڼه دي ستاسې بچیان دي دا د احمدشاه بابا لښکرې دي او د احمدشاه بابا لښکرو تاریخ معلوم دی
لربر 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 ये जो दहशतगर्दी है ये जो د وینا د پروګرام په دې وخت کې ورکو نمبر عزیز همدرد د پی ټی ایم مصر په یو کې عزیز همدرد د دې نه پس پی ټی ایم مشر زموږ ستاسې همدرد صاحب وغږېږي د جنازه به کو دغه هم چې راوړې نو د دې نوم څه به انشاءالله تاسې نه د ټول یو ځای په اتفاق سره ټول یو ځای به وي انشاءالله ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये जो मारामारी है इसके पीछे बराबर बराबर ټول هغه چې د پاکستان د سفارت دیوالونه واوري اوس وطندارو افغانانو زموږ ستاسې یو ستر مبارز چې ټولو خلکو ته میرویس تانګله صاحب په برطانیه ته راغلی ستړي مشي مو ته او موږ دا غوښتنه هم پرې کوو چې دلته موږ سره په هره هلو ځلو کې ودرېږي او ستا هلې ځلې ستا خیرکوب ستا قابلیت ستا افغانیت ټول افغانو ته یو نقطه چکې ته وښیي یو چکې خبره چې راځي ستا له ځای څخه بسم الله الرحمن الرحیم مشرانو ډېره خبرې وکړلې او ما نه غوښتل چې د مشرانو خبرې بیا تکرار شي هماغه خبرې زموږ او تاسو مفهوم ټول یو دی زه دوستانه پایش وکړ په هر حال د نن راغونډېدو لکه زما په بهر کې دلته لومړی ځل د داسې مناسبات ته راغلی یم دلته هر یوه په یو ډول نه یو ډول مادي قرباني خاطر عقل ورکړی چې راغلي دي دغه نن چې په بنو کې څه وشوله دغه نن چې په بنو کې څه وشول دغه د ټول تاریخ هغه بدرنګه څېره هم دغه د نن د بنو د پېښې نه قیاس کړو اوس د ازادۍ بحث چې کېږي ازادۍ اساسي بنیادي او مډرن تعریف دا نه دی چې د دولتونو په کچه دا بحث مطرح کړو هر دولت وایي زه مستقل یم ازادي د ملت د جوهر او د ملت د ارادو او د ملت د ازادۍ نه قیاس کېږي یو سړی د ژوند حق نه لري یو سړی خپلو منابعو ته لاسرسی نه لري یو سړی د مدني اعتراض حق نه لري یو سړی وژل کېږي یو سړی وهل کېږي یو سړی ټکول کېږي دلته دغه د ازادۍ بحث مطرح کېږي دلته د ټول مباحث راټول کړي موږ په واقعي معنا پښتون ته من حیث یو ملت افغان ته من حیث یو ملت موږ ازادي غواړو دا ازادي سیاسي ابعاد نه لري دا ازادي ډېره راټوله ده پر اجتماعي ابعادو باندې یو سړی وژل کېږي یو سړی وژل کېږي یو سړی هر څه محروم کېږي یو سړی نن چې په بنو کې تاسو ولیدل د پښتون هغه غمژن داستان دی چې له کلونو لسیزو راهیسې راپیل شوی دی اوس یوې نوې مرحلې ته دننه شوي یو د شهید ګیلهمن شاه خلکو راټولېدل او دغه رنګه د مشر منظور دغه نوې اراده ټول توقع لرو چې یو نوې مرحلې ته دننه شو او ټول به ایماني تعهد کوو که په میدان ورسره درېږو که ترې لرې په خپل اخلاص او وجدان به ورسره درېږو په هره ممکنه لار به ورسره درېږو راځئ د یو پښتون قومي وحدت دپاره یوه ناره ولرو یو د غیر پیل وبولو اوس یوه پوښتنه بنیادي پوښتنه پښتون ته من حیث د انسان ازادي غواړئ که نه ازادي غواړئ که نه دغه زموږ او تاسو شروع ده دا ازادي که پښتون ته د پښتون راتلونکي نسلونو ته که په بله معنا ووایم
په بله معنا د خفګان بحث پکې نه وي ممکن خبرې اساساتي وي زموږ نیکونو په ډېره ماورده کې ننګ کړی خو د پښتون د واقعي او بنیادي ازادۍ لپاره متاسفانه کم کار کړی دی متاسفانه هېڅ نه دي کړي دغه نسل چې نن اسیر دی دغه نسل چې نن وژل کېږي دا ګیلمن غوندې ځوانۍ چې نړېږي دغه تور پنجاب استعمار لاندې چې تشدد پر موږ کېږي دغه ټول زموږ د نیکونو د کمکارۍ له وجې دی راځئ موږ د هغه د کومو جملې ونه اوسو چې قرن وروسته پر موږ زموږ ماسیان یا وشرمېږي او یا پیغور راکړي چې ولې مو د ټولو موجوده ظرفیتونو سربېره موږ ته ازادي وناخیستله دا ازادي اخیستل په دې معنا نه دي چې سړی تا ته بېرته پیغور درکړي چې ته لاړ شه هلته واسکټ وتړه ته لاړ شه هلته راکټ پیل وکړه هر چېرته چې وجدان د ازادي غواړي چې خبره کوي د ازادۍ جوهر وښیي د پي ټي ایم د پښتنو ملګری شه شعار یې ورسره بدرګه کړه مادي معنوي هر ډول همکاري ورسره وکړه دا ازادي لرې نه ده یو بل بحث دی کدی کې اشخاص په شا کېږي اشخاص معامله کوي زموږ دپاره شخص هدف نه دی دلته په چا باندې علیاذ بالله وحی نه ده راغلی چې موږ به هغه حتما تعقیبوو هر هغه سړی زموږ دپاره مشر او مخکښ دی لکه منظور چې دی هر هغه سړی دی چې شعار یې چې لاره هغه لاروي چې موږ یې غواړو لاره هغه لاروي چې د ازادۍ بوی ترې راشي دلته د اشخاصو بحث هېڅ مطرح نه دی که سبا ته خدای مه کړه ځینې اشخاص لاره غلطه کړي بیا به هم خلکو ته د ازادۍ په باب پیغور نه ورکول کېږي اوکې نو مهرباني افسر صاحب لروپر لوی افغانستان لروپر دا بیرغونه چا سره دي چیګې کوي وایي موږ یې دا جلندري بیرغ په وړاندې رپوده پاتور نه دی دوی دغه بیرغ Pakistan is a terrorist country. Pakistan is a terrorist country. Pakistan is a terrorist country. Shame, Pakistan. Shame, Pakistan. Shame, Pakistan. Shame, Pakistan. Shame, Pakistan. Pakistan. Shame, Pakistan. لروپر ارمان شهید 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 ملګرو اوس خاص کومه زموږ تاسو د برېټانیا د غورځنګ مشر د غیبي موږ دلته کېږو چېرته هم نه ځو دلته به غیبي جنازه کېږي هغې وروسته هم دلته کېږو چې کوم ملګری بیا وینا کوي د چا خواهش دی ملګري ولاړ دی ټولو ته به وخت ورکوو په همدغه ځای کې جنازه کوو دا جنازه اصل کې دا غیبي جنازه ښاغلي د ملي اتل د قهرمان د لوی افغانستان ارمانجن شهید ګیلمن نه ده دا جنازه دلته د پاکستان د سفارت او دا دلته د جلندري بیرغ جنازه ده نو دلته به جنازه کېږي تاسو ته خواست کېږي چې څوک هم خبرې کول غواړي دلته موږ وخت ورکوو هغه به همدرد صاحب به دلته غوښت شاراند وهیو مننه عزیزانو سلامت سلامونه عزیزانو زموږ درنو ملګرو کور مو ودان د راتګ مو یوه نړۍ مننه زموږ عزت مو را پر ځای کړئ تاسو ته دې خدای خیر درکړي د پي ټي ایم د تېرې څو هفتو ستړیاوې رښتیا هم
ډېرې زیاتې دي، خو زموږ دا ستړیاوې موږ خپل منزل ته رسوي. نو د دې لپاره چې خپل لوی افغانستان جوړ کړو، دا ستړیاوې به لا نورې موږ او تاسې یو له بل سره ګالو. په تېرو دوه هفتو کې زما څخه دوه سوالونه بیخي ډېر ځلې تکرار شول. اولین سوال چې ډېر تکرار شوی دی دا دی چې موږ ته ویل، ما ته ویل چې موږ د پاکستان سفارت ته ولې ورځو. موږ د پاکستان سفارت ته نن د دې لپاره نه یو راغلي چې موږ د دوی څخه خیرات غواړو. موږ دلته راغلي یو چې دوی ته ووایو تاسو چې د پښتون پر ځمکه باندې جنګ کوئ، د دې د بدو پایلو ذمهوار تاسې یاست. او انشاءالله تاریخ به تاسې د یو غدار په حیث، د یو ظالم په حیث، د یو کبرجن په حیث وپېژني. موږ نن دلته راغلي یو چې دوی ته ووایو چې پښتون څومره سوله ییز، موږ نن دلته راغلي یو چې دوی ته ووایو چې تاسې د پښتون و دوی ته دا ورښیي چې موږ څومره سوله ییزه مبارزه کولی شو. تاسې ته یو اخطار درکوو، موږ نه مجبوروي چې سبا ته ټوپکان واخلو. که چیرې ټوپک واخلو بیا به نه تاسې نه ستاسې پلرونه امریکا او چین موږ ودروي او دا جګړه به سره کړي. ستاسې دپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې زموږ سره کږه غاړه یوسئ. په کومه لار چې تاسو روان یاست د دې لارې موږ د ډېره وخته اتلان یو. زموږ تاریخ نړۍ ته معلوم دی. څو زره کلن دي؟ او د دې تاریخ تر اوسه پورې څه نه دي پوره کړی. د پنځه اویا کالو کس زموږ حوصله ولیدل، اوس به زموږ داسې زور انشاءالله دوی په سوله ییزه طریقه وویني. که چیرې په دې سوله ییزه طریقه د دوی خوله نه سیده کېدل، د سیده کېدو چانس زموږ ډېر ښه ده. دا زموږ لومړی سوال و. دوهم سوال چې ډېرو خلکو دلته زما څخه کړی دی هغه دا دی چې خلک وایي چې موږ د ګیلمن وزیر دپاره د پی ټي ایم دپاره خلکو ته چاندې ورکړي. د پی ټي ایم د مالي چارو مسؤل د بریتانیا مسؤل یې زموږ مشر حاجي صاحب غیرت. اسماعیل د سودان زموږ د تاسې ورور په افغانستان مین د سودان راغلی دی. خپله ژبې په یوس کې زموږ ګرانه پښتو زده کړې ده. نو له ده نه هیله کوو په خپله ژبه په پښتو باندې تقریر وکړي. اگر که څه نیمګړتیاوې پکې پښتو لري خو دې ژوندی وي. ښه راغلاست ورته یایو. ټول سودان زنده‌باد، ټول سودان زنده‌باد. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. عید ګرامند الله د جنت الفردوس نصیب کړي.
او مونږ د بارن لندوال مرزنګ والے د سبا جماعت د ماته کې جهان من کوم مدې تر هغه ماشاء الله تاسو ټول د ټول زمریان دي ماشاء الله تاسو ټول زمریان دي دې ته مونږ سفارت مونږ نه بجنګ نه هغه د انا مونږ دې ته نه زمون شدید ګلمن حق الله د سفارت ان شاء الله ټول او ان شاء الله داوني زي ګورم لا داوني زي ګورم ورونه بیا به غیبي جنازه کوو خو دا غیبي جنازه ګلمن پښتون کوم ډېر زره وکړه د لرې به انشاءالله تعالی د دې چړې استق کوو چې له دې نه ځان خلاصوو د دغه جنازه به کوو اول خو د ټول لمخه د اسماعیل خان څخه منلی چې زموږ ژبه زموږ تاسې په دې غم کې ځان سره شریکوي دي او زموږ فرانسې څخه راغلي دي دلته زموږ سره غم شریکي وکړه ډېره مننه اسماعیل جان تاسو د راتګ زه بېرته راځم خپلې څندې خبرې ته د چندې مسؤل حاجي صاحب غیرت عیساخیل دی دلته چې د هر چا څخه چنده اخیستل کېږي دا که یو پونډ هم وي موږ هغه ته رسید وکړو که یو څوک زموږ او ستاسې د ډېر غټ کلیرنس لپاره زه مجبور یم چې درته ووایم چې د برېټانیا PTM چې اصلا خپله مستقل د مرکز سره تماس لري د اروپا امریکا او نورو بلازمو سره هممهاله کار کوي ګډ کار ورسره کوي ټولې چارې یې مستقلې دي زه پوهېږم چې اروپا په دې اشارو کې د چاندو غږ شوی و ولې موږ په برېټانیا کې هېڅکله د دې غږ نه دي کړی دا ځکه چې زموږ خپل مرکز د دې امر نه دی کړی کله چې مرکز وویل موږ به حتما چنده وکړو نو که چېرې د چا څخه چنده اخیستل شوې وي هیله ده دلته حیدر خان ستا نور ملګري شته هغو ته ووایي چې دغه کس زموږ څخه چنده اخیستې ده تر څو موږ د هغو څخه پوښتنه وکړو چې دوی زموږ چنده څه کوي نن زموږ تاسې په دې غونډه کې د اروپا مشر ښاغلی بازۍ صاحب راغلی دي دی دي د ده ملګري دي د ټولې کور ودان لکه څنګه چې اسماعیل جان راغلی دي د فرانسې څخه دوی راغلي دي د بلجیم څخه خدای خان راغلی دي د آیرلنډ څخه محمد صاحب هم د بلجیم څخه راغلي دي د محمد صاحب ځوان زوی دي خو زموږ هغه مېلمانه دي او تاسې د هر یو چې دلته راغلي یاست ټول زما د سر سترګې یاست تاسې قدمونه زما یې نعمت د ټولو څخه یوه نړۍ مننه چې دلته راغلي یاست په پای کې باید دا درته ووایم چې سهار مو د کومو د ناستې مخکې د مشر سره خبرې وشولې هغه غوښتل چې راسي په دې غونډه کې وینا هم وکړي خو تاسې د بلو نیوز به لیدلی وي چې ظالم حکومت ظالم ملک څه وکړل پروفیسر باندې اوس هم غیر قانوني چاپې ورکېږي نو د هغه راتګ مخکې چې د غونډې ته ناشونې کړي خو هغه تاسې ټولو ته تسلیات او ستاسې د تسلیات څخه ډېره مننه کوي زموږ ستاسې ختمېږي جنازه کوو د جنازې وروسته جنازه کوو مولوي صاحب ورته وویل چې کومه جنازه کوو موږ دلته په برېټانیا کې د ګیلمن شهید ټولې جنازې وکړو ټولې جنازې چې پکې یې وویل د بندي یې او د درو घंटों ना चालू दे दे
محمد آخرين زمون مبارزة والشهود ولا يولسون دا أكتوبر والرواني يولسون دا أكتوبر تلويشتون دا أكتوبر بخيارهم لا څنګه نه خیاغه تلويشتون دا أكتوبر تخوزل تلويشتون بصافة يابي أمراض هغا أمراض هغا أكتوبر إن شاء الله سلطان رواني تاسو د ټولو نه راتګ څخه مننه د ټولو د ګډون څخه مننه ان شاء الله مخوځو او ډېرې لوی پاور شو پر لور باندې چې څه به دا موږ کوو para cantar el texto, que era un debate, volverlo. En ذلك كل يوم ذاك الكون في منتخب المنظمة الرياضة عشان بتغيير الحين طبعا هو في ذاك الكتاب ذاك فكان خدت وقت يجيه ومحكمة لا فلا بد ما قدم مش بعد كده قبل ما أصلا وفي طبعا شاف وفي المفروض إن يكون فكرة من دريب ولا خطوة لديه جنازة أو بس المحكمة أخذنا مسلم ذلك د پاکستان جنازه کوم او يكون الدربة جنازة حتى منظمة الكاسة دا پاکستان ای کمیشن دی په لندن کې راغی مخې ته د ګیلمن شهید د مرګ او د بنو ولسي پاڅون باندې د پاکستان د فوج د حملې خلاف مظاهره ده. اوس به د ګیلمن شهید غیبانه جنازه هم دلته کېږي د پاکستان سفارت مخې ته، او دا به اصل کې د پاکستان جنازه انشاءالله دا د اخره کې د هغه جنازه او فاتحه به هم انشاءالله قریب وکړی شي. راسي سفونه جوړ کړي دلته راسي. السلام علیکم، څنګه چې ټیک دا ما موبایل واخیسته ایمل څه شو؟ ایمله ولې دا جنازه دی ودرو دی جنازې ته ودرو همدلته کې چېرته هم نه ځو د سکون دغسې جوړ کړي ټول په احترام ودرېږئ، صفونه منظم شي، مهرباني کوم بابا. لمانځه طریقه دا ده، ګورئ اول به الله اکبر امام وایي، تاسې هم الله اکبر وایاستئ، بیا به هغه وایاستئ سبحانک اللهم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دې پورې وایاستئ په دوه رکعات کې درود شریف وایئ، په درېیم رکعات کې به تیچا ازای اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا قدا زي قوي كاغريزا اللهم ربنا دويم سلام ركعت با سلام مجب سلام تكبير بسلام ورزاي او رسا بجا دعاء چې الله رب العالمين دې ګلمنت شهادت قبول کې او دې ظالم جابر ریاست نجم على اخلاص کې دا به زموږ دعا وي. جزاكم الله خير.
ودرېږئ. جزاكم الله خير. نیتونه تړئ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم تسليما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خالق پروردگار زمغ گران همدردا او وطن مين ورور دي شهادت خدای قبول منظور ومقبول وګرځي. الله رب العالمین ناجده شهادت قبول وګرځي. خدای د نن څومره مسلمانان چې په بنو کې شهادت رسولي دي خدای دې شهادت قبول او منظور وګرځي. نن بیا زمونږ د تاسو په 200 کورونو کې غم د خالق پروردگار ته ورخلیږي. خالق پروردگار دا ظالم دا جابر دا فرعون ریاست یا الله رب العالمین ته حدیثات کې په هدایت ورته کیږي. خدای ته هدایت ورته وکي. کله دې هدایت مستحق نه یا الله داسې تباہ کې لکه نمرود دې تباہ کا. الله داسې تباہ کې لکه فرعون دې په اوبو کې غرق. الله داسې په ځکه کې خسب کې ژوندۍ کې نه باسي لکه قارون دې چې په ځمکه کې ژوندۍ نه نه. الله لدې ظالم جابر ریاست ته ټول انسانان خلاص کړي. یا الله دا د انسانیت دشمن ده. یا الله دا د افغانیت دشمن ده. یا الله دا د مسلمانانو دشمن ده. یا الله دې په مساجدو رحم نه کړي. یا الله دې په ماشومانو رحم نه کړي. یا الله دې په زنانو رحم نه کړي. یا الله دې په یتیمانو رحم نه کړي. یا الله دې تا په خطاب سره خلق په شهادت رسولي. الله دې تا دې کتاب پر روح دې خدای دا الذي ظالم نه خلاص کړي. یا الله الذي ظالم او جابر نه خلاص کړي. ته کوم مسلمانان چې راغلي دي په دې دعا په دې فاتحه کې شرکت کړی ده تاسو غزا دې الله قبول او منظور او مقبول وګرځي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وینا حقا په مقابل د ظالم کې دا اکبر جهاد نو دا لوی جهاد والا قبول او منظور او مقبول وګرځي. هر څومره مصارف او تکالیف چې کړي الله دې قبول او منظور او مقبول وګرځي. خدای دې په موږ تاسو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي. الله رب العالمین دې عهد احمد شاه بابا وینه په مشترک ژوندۍ کړي. الله رب العالمین دې عهد سلطان محمود غزنوي وحدت په مشترک ژوندۍ کړي. او دې زور خبر معلوم ده زور یې په بنگلاديش کې را معلوم ده او اسلامیت یې په افیا صدیقه کې را معلوم ده. نو الله دې ته هدایت وکړي کني خدای دې اخلاص کړي. انا لله و او بل چې جلال آباد چې کوم شهیدان سره ورته او راغلي دي سیلاب راغلی د الله رب العالمین دې یو شهادت قبول کړي چې څو شهیدان سره دي او الله رب العالمین د کوم صفات کوم افغانانو باندې بار راځي. الله رب العالمین دې مصائب او محفوظ وساتي. الله رب العالمین دې امتحانات او طاقت له یو ځای کې امتحانات دې ظالم کافر ریاست امتحانات قبول کړي. الله تعالی دې محفوظ وساتي. ان لله وانا الیه راجعون. آپریشن عزم استحکام چې پنجابي استعماري ریاست بیا په پښتونخوا د دې په خلاف نو دا د دې سره به ان شاء الله راتلونکو وختونو کې د سبا په فرانکفورت کې همدار کملاریونی بل سبا برلن کې نو چې هر ځای څومره افغانان اوسېږي ستاسو په هېوادونو کې لاریونونه اعلان شول باید چې په ډېر لوی تعداد باندې په دا لاریونو کې ګډون وکړي. مننه.